د جلال آباد ښاروالۍ له خوا د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د سړک کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ سکتوري او ساختماني چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص وایي د دې سړک پر کانکریټ کولو باندې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 525 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. د دوه ناحیې اړوند په 5م ګذر کې د 12 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې چې په دې کې تقریبا 525 متره یا سړک شامل دی، شاوخوا ویالې ورسره دي، شولډر پکې دی. د کال تر پایه به پورې د دې دا کارونه بشپړ شي او ګټه ته به وسپارل شي. د پروژې تطبیق کوونکی انجینر فضل الله وایي د ښاروالۍ له پلان او اصولو سره سم به خپل کارونه مخته وړي. ان شاء الله تعالی په دغه پروژه کې موږ پوره ډاډ ورکوو د ولس ته، ښاروالۍ ته او تاسو ته ان شاء الله تعالی چې دا کارونه به 100% په اطمینان سره او په ښه کیفیت سره ترسره کوو. دغه کارونه چې کوم موږ ته ښاروالۍ له خوا نه د کوم نقشې BQ او مکس ډیزاین له خوا راکړل شوي، موږ به ان شاء الله تعالی په هماغه مقدار او کیفیت سره ترسره کوو. د سیمې استوګن ثناء الله نیازی وایي د سړک په پخېدو سره به له ګڼو ستونزو خلاص شي. خامه موټرې به تېرېده، ګرد و دوړ هغه به کورونو ته راتله، ماشومان به هم پاته به، موږ به هم پاته به، د مرزین هم پاته به. اوس دا سړک جوړېږي، سړک باندې خوشحاله یو او د اوسني حالات نه موږ ډېر خوشحاله یو. د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد یوسف خپله سیمه کې د نورو رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. رغنیزو پروژو نه هم دا غوښتنې دي چې هر ځای کې د رغنیزې پروژې ضرورت او کار کیږي باید وشي چې د ښار پرمختګ وکړي او د ښار ښکلا ښایسته شي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا چې په دغه پروژه کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.